د نن ورځې ویډیو د موبایل د پټ چارج یعنې د پټې بیټرۍ په اړه ده چې څنګه کولی شو د موبایل هغه ذخیره یا پټ چارج چې د ضرورت لپاره کمپنۍ ورچولی دی او موږ او تاسو ورڅخه استفاده وکړو. نو دغه چارج به څنګه فعالوو او په کومه طریقه سره به یې فعالوو، نو راځو سکرین کې ټوله ویډیو درته ښایم چې څنګه به دغه طریقه فعالوو او څنګه به خپله تشه بیټرۍ ډایرکټ 100% په 1 دقیقه کې ډکوو. دا ډېره اسانه طریقه ده. نو راځو سکرین ته مو راغواړم، د موبایل سکرین ته راځو، هلته یې مکمله طریقه درته په تشریحي ډول هم څنګه کولی شو په 1 دقیقه کې د موبایل بیټرۍ 100% ډکه کړو او ورڅخه د ضرورت په وخت کې استفاده وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو د موبایل پټه بیټرۍ یعنې پټ چارج څخه د ضرورت په وخت کې استفاده وکړای شو. تاسو اوس کتلی شئ زما موبایل 40% چارج لري. نو څنګه کولی شو دغه بیټرۍ ډکه کړو بغیر د چارجر څخه او په ډېر چټکۍ سره بیټرۍ ډکه کړو او استفاده ورڅخه وکړو. نو راځو د موبایل سیټینګ ته، موبایل سیټینګ سافټویر انفارمیشن ته راځو. دلته بیولډ نمبر په نامه باندې یو اپشن وهو، دا به وپیرئ، تاسو ووهئ، تاسو وګورئ زه وپیرئ وهم. نو دلته راځو، شاته وځم، دلته ډیولپر اپشن دا پیدا کیږي. دا اپشن باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې اپشن باندې کلیک وکړ، دا اپشن خلاصو، په دا کې لاندې راځو، په دا کې ډیمو موډ باندې کلیک کوو. کله مو چې ډیمو موډ باندې کلیک وکړ، تاسو اوس ګورئ د سکرین سر ته راځم، دلته 2 اپشنې دي. که تاسو زما موبایل وګورئ 40% چارج لري. د ډیمو موډ چې دا انیبل کوم یعنې فعالوم، دوهم اپشن چې خلاص کم. نو تاسو اوس ګورئ بیټرۍ وګورئ 100% شوه. دلته یې رانږدې کوم، لا نږدې ودرېد، صافي کوم درته 100% چارج پوره دی. نو دغه د ضرورت وخت لپاره دا اوس یې ګورم، دا بیرته بندوم نه، 40% ته به بیرته بیټرۍ ټیټه شي، بیرته یې بیا فعالوم 100% شو. نو اوس له موبایل څخه وځم. نو دا هغه بیټرۍ ده چې تاسو ته په ډېر ضروري وخت کې په درد خوري او ضرورت په وخت کې ورڅخه استفاده کولی شئ. نو دې سره سره تاسو ته فری وای فای هم میلاویږي او د ضرورت په وخت کې له دغه چارج څخه استفاده هم کولی شئ. نو تاسو ګورئ، زه درته سکرین نه رانږدې کوم چې چارج به پوره 100% وي. 40% چارج و، وګورئ تاسو 100% چارج او وای فای هم کانیکټه ده. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ چې فری چارج ترلاسه کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور هم په خدای سپارم، د الله په امان.